ګلالۍ او څومره وخت شي چې ته مریضه شوې؟ نیم کال. یو نیم کال شي چې مریضه شوې. څه تکلیف یې درته؟ دا ځای نه پکې دغسې. ښه دا پختی او په لاره باندې تللی شي مزل کړی شي؟ لږ لږ تللی شم نور ستړی کېږم. ستړی کېږې راغورځېږې بیا؟ نه کېنم بیا. کښېنې او ډوډۍ خوړی شي په ناسته باندې؟ نه نه شي خوړی. همداسې دی خوري. ته د مالداره خلکو نه څه غواړې؟ مالدار خلکو نه دا غواړي چې موږ سره مرسته وکړي. مالداره خلکو نه دا غواړي چې تا سره مرسته وکړه د علاج دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمندو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. درنو ملګرو، د المقدس خیره بنسټ هدف دا دی چې هغو غرباو ته چې هغوی ماښام ته د یو کپ ډوډۍ وس نه لري، هغو یتیمانو ته چې هغه سرپرست نه لري او هغه معلولین او وګړي چې د هغوی د علاج وس نه وي، هغوی ته یې تل په وخت ځان رسولی دی. تر کومه حده چې موږ ته چا په ګوته کړي زموږ وس رسېدلی، موږ هغوی ته په وخت رسېدلي وو. قدرمندو ملګرو، نن هم یو بلې کورنۍ ته راغلي وو چې په دې کورنۍ کې یوه داسې ماشومه ژوند کوي چې هغه د یو معمولي مرستیا نه یعنې تبې نیولې وه او بعد د هغې نه دې والد صاحب ډاکټر ته بولې وه او د هغې نه بعد یې په دغه پوښتو کې اوس یوه غټه غوټه راوتلې ده چې د دې ماشومې د آینده ژوند د خطر سبب ګرځېدی شي. دغه ماشومه چې 8 کاله عمر لري، تاسې بهتره لیدی شئ دا چې روانه وي په لار باندې، یعنې کږه روانه وي، په دې ځای کې دغه غوټه راوتلې ده او بیخي د دې نه ورته مشکل دی. په لاره چې ځي مزل نشي کولی، ستړي کېږي. پلار یې غریب دی او تاسې هغه کور هم لیدی شئ، په یو داسې وړوکي کور کې ژوند کوي چې بیخي د اوسېدو ځای نه دی. دی په خپله پخوا یې په لره پښتونخوا کې د خښتو په یو بټۍ کې کار کولو، اوس فی الحال چې دغه لارې بندې شوي دي په کور باندې ناست دی. هسپتال ته یې هم بوتلی ده. نور راځم او د دې ماشومې په حال باندې د والد صاحب سره لنډه رڼا اچوم. بسم الله الرحمن الرحیم. صداقت د مومندرۍ ولسوالۍ د ډکې کلي اوسېدونکی یم. ما دغه لور چې به دغه مریضه شوې تبې نیولې وه او تبې سره بس بیا دغه د ملا تکلیف ورته پیدا شو. اول لږ لږ و، اوس همداسې وخت په تېرېدو سره ډېرېږي. بیا مو بوتله ډاکټرانو له دمګرو له مو بوتله چا چې پالش ده او دغه د خو هغې دمګرو له مو بوتله څه نتیجه یې ورنه کړه. بیا مو بوتله کته پاکستان له او بس 2-3 ځلې مو هلته مکسرې او دغه مو که خو هېڅ دغه یې ونه کړه، نتیجه یې ورنه کړه. هغې هم بس ډاکټران راته وایي چې دی اپریشن شي، اپریشن نه بغیر دی بل هېڅ دغه نه شي. اپریشن باندې زما وس نه رسېد ځکه چې ویله چې دې باندې 2.5 لکه روپۍ خرچه ستا خاص د اپریشن راځي، نور د دوایي او د دغه نه علاوه ستا د هسپتال خرچې نه. نو بس ما دې باندې څه وسه ونه رسېده فی الحال، ځکه چې بس کوم ما سره چې کوم شی و هغه مو په ولګه او منډه ترله مو سره ووهله، خو به دې نه پورته مو وسه نه رسېده. څومره فامیل ته؟ 6 کسه. 6 کسه فامیل. او څه کار کوي؟ خښتو بټۍ کې کار کوم. اوس پاکستان کې مو خښتو بټۍ کې کار کوم. بس اوس وخت کې ګیټ بند دی، بس هغې نه هم پاتې یم. بعد د هغې نه خو دلته په افغانستان کې کومو ډاکټرانو سره تا مشوره نه ده کړې؟ نه دلته مو هېڅ مشوره چا سره نه ده کړې. دې ته تکلیف څه دی؟ دې ته تکلیف دا دی بس غریبه نه تلی شي په لیار باندې. بس تاسو خپله باندې ولیده چې لیار باندې ځیم 2 قدمه چې لاړه شي کښېني. بل چې غریب ته دا تکلیف دی چې ډوډۍ خوریم بس په ملا سې چې ونه خوري په ولیاړې ډوډۍ په ناسې ډوډۍ هم نشي خوړی. او بل د سابندیو سره د ښکږي لکه لیارې تګ دې باندې مشکل دی ورته، سابندیو سره زیاته. بل ډاکټرانو وویله چې څومره چې دا وخت تېرېدو سره دغه به زیاتېږي، کمېږي نه، لکه تکلیف به زیاتېږي. تکلیف به زیاتېږي. ډېره اوس اپریشن وشي نو دا تکلیف به ختم شي. بس که اپریشن وشو انشاءالله خامخا ختمېږي، ځکه ډاکټرانو همداسې وایي چې د اپریشن نه بغیر علاج نشته دی، بل اخرنی علاج دی اپریشن. دا اوس هم دې دغه ډاکټرانو شربتونه او دغه لیکلې نسخې تاسو وکتئ، دغه تقریبا 4,000 روپۍ د میاشتې دی دغه د طاقت دوایي او د سابندۍ دپاره. دغه دوایي ده چې یوه ورځ نه وي بس بیا بیخي پسېدی هم نه شي. جاري دوایي ده. قدرمنو ملګرو، تاسې د صداقت ورور او د دې وړې ګلالۍ خبرې واورېدې. دا په یو هغه له علاج مرض اخته ده چې د پلار یې وس نشته. د علاج مرض ورته په دې وایو چې د پلار یې وس نشته. که چېرته وخت تېرېږي دا یو ښځینه ذات هم دی، ښځینه ماشومه ده، نو یو ډېر عجزه مخلوق دی. باید د دې دپاره د دې د والد صاحب سره مرسته وکړو. قدرمنو ملګرو، ستاسې په مرستو باندې مخکې هم ډېری مریضان الله رب العزت ورته شفا ورکړې ده. ستاسې مرستې باور وکړئ موږ سره هېڅ نه و، فقط مو د دې د حاله تاسې خبر کړي یاست. نن هم دې کورنۍ ته راغلو، یو چا راته په ګوته کړې وه. نو په دې کورنۍ کې دغه عجزه ماشومه ژوند کوي. پلار ورته ځورېږي، بل وس یې نشته. د خښتو په بټۍ کې پخوا دیاړي کوله، خو اوس هغه کاروبارونه هم بند شوي دي. نو که چېرته تاسو مرسته وکړه درنو ملګرو،
نو ستاسې په مرسته باندې که د چا 500 د وسه کېږي که چا 1000 د وسه کېږي دا د هېڅوک مه وایي د ډېرو امسا او د یو ګېډی نو ستاسې په لږه لږه مرسته باندې د دې ماشومې علاج کېدی شي انشاءالله لږ وخت بعد به دا روغه جوړه شي 2.5 لکه کلدارې دې ته اوس غره دی ځکه چې دا غریب دی دې سره نشته داسې خلک شته شتمن خلک شته چې 2.5 لکه کلدارې هغوی ته هېڅ نه دي نو راځئ په دغسې کارونو کې خپل صدقې وکړئ خپلې مرستې وکړئ چې الله رب العزت درته د بېلې بېلې روپۍ نیکې بدلې درکړي درنو ملګرو د دې ورور د ټلیفون شمېره درته وایم دا هم که څوک د دې ماشومې په اړه معلومات کوي که څوک یې ډاکټر ته بوځئ که څوک همداسې ورسره نغدي مرسته کوئ د ټلیفون شمېره یې درته وایم او په هغې ټلیفون شمېره باندې هم د دوی سره اړیکه نیولی شئ او زموږ د وټساپ شمېرې او د فیسبوک پته چې د هغه هم په سکرین باندې تاسو ته ښکاري 0 950 50 50 خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ موږ به یې تل دغسې کورنیو ته لاس په لاس رسوو ډېره زیاته مننه